سلام وخت مو په خیر. ویل کېږي افغانستان او پاکستان به نن یو ځل بیا په استانبول کې سره کینی. پوره راپور مو چمتو کړی، تر پایه مو ملتیا وکړئ. ځینو رسنیو نن سهار راپور ورکړ چې ټاکل شوی په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبرې چې له ځینو ستونزو سره مخ شوي وي نن پنجشنبه بیا پیل شي، خو له هغې وروسته په دې اړه اړونده سرچینو څه نه دي ویلي. د پاکستان د اوصاف ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد د دفاع وزیر ویلي وو چې له افغان استازو سره د 4 ورځنیو خبرې لړۍ مثبتې وي او په بیلابیلو موافقو او تړونونو کې پرمختګ شوی او د لاسلیک وروستۍ چاره هم بشپړه شوې ده. د اسیا معلوماتو ملي اداره وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د هویت تثبیت په موخه د یاد هیواد د مشهد او زاهدان ښارونو ته کاري ټیمونه واستول شول. د اسیا معلوماتو ادارې په یو خبرپاڼه کې راغلي د هویت تثبیت او ارشیف د تنظیم ریاست دغه کاري ټیمونه به د ایران په یادو ښارونو کې افغان کډوالو ته د هویت له تثبیت وروسته هغوی ته افغاني هویت ځانګړي 3 کلن کارتونه ورکړي. د کابل ښاروالي وايي تر څېړنو وروسته د کابل ولایت د اداري ودانۍ مخې ته د موټر لپاره د هوایي پله د جوړېدو طرح او پلان بشپړه او ډېر ژر به یې معماري کارونه پیل شي. د کابل ښاروالي مسؤلین وايي د دې پله جوړول یوه لویه او ستراتیژیکه پروژه ده چې د صدارت 4 لارې له سړک څخه پیل او د جویشي له نوي سړک سره نښلوي. دا هوایي پل 283 متره اوږدوالی، 800 متره سور او 8 متره لوړوالی لري چې د 5 استحکامي ستنو په وسیله به ودرول شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د نورالدین عزیزي او قزاقستان د ملي اقتصاد د وزیر ترمنځ لیدنه کې د سیمه‌ییزې سوداګرۍ د پیاوړتیا او د افغانستان، قزاقستان او منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې کچې لوړولو په موخه د ترانزیت بهیر پر چټکتیا او د ګمرکي چارو پر ساده کولو ټینګار وشو. مسؤلین وايي د دې لیدنو پر مهال چارواکو له سیمه‌ییزو مسؤلینو او د خصوصي سکتور له استازو سره د سوداګریزو همکاریو د پراختیا او تجربو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 315 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو آزاد او هیواد ته راستانه شول. مسؤلین وایي یاد کسان د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي چې د یوې ورځې تر 2 میاشتو پورې د بند موده یې تېره کړې ده. د پکتیا د امنیه قومندانۍ بیان وايي پکتیا کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو او په تړاوي 4 کسیزه ډله هم نیول شوې ده. چارواکي وايي نیول شوې ډلې له نظامي یونیفورم نه په استفادې یاد ماشوم د مرکز ګردیز له پیرباغ سیمې تښتولی و چې له دوی سره یو کلاشینکوف، 2 مخابرې، 3 لویې او 15 کوچني موبایلونه او یو موټرسایکل هم ترلاسه شوی دی. تیر شپه د کابل ننګرهار په لوی لار د سرخکن په سیمه کې د یو تراکتور او 2 کورلا موټرو د ټکر له امله 3 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 18 نور ټپیان شوي دي. د لغمان امنیه قومندانۍ وایي په دې پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون 3 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 18 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډله د ځوانانو دریم پړاو آسیایي سیالۍ کې نن له ایران سره پایلوبه د ماخستن په 8 بجې په بحرین کې ترسره کوي. د بحرین په کوربتوب د آسیایي سیالیو برخه کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلو برخه اخیسته چې افغانستان لوبډله د دې سیالۍ په ای ګروپ کې له بحرین، ازبکستان او چین سره یو ځای ده.